د لوګر ولایت د سرې میاشتې ریاست د مرکز پل عالم ترڅنګ د ولسوالیو پر 80 بېوزلو کورنیو تر سروې وروسته نغدي مرستې وویشلې. مسؤلین وایي دا نغدي مرستې چې ټول ټال 400,000 افغانۍ کېږي د فېډریشن له لوري ورته ورکول شوي او له هرې کورنۍ څخه یې فی نفر ته 2000 افغانۍ ورکړي دي. نو 80 کورنیو ته موږ په فعلان لرو او د هرې کورنۍ د یو شخص په لپاره 2000 افغانۍ دي، د 2 کسانو لپاره 4000 دي او د 3 کسانو لپاره 15000 او همداسې دا مسله پسې چې څونه کورونو تعداد زیات دي 15000 موږ ورته په نظر کې نیولي او ټول ټال مجموعه پیسې چې دي نو دا 4 لک روپۍ دي د لوګر لپاره. د سویل ختیځ زون د سرې میاشتې رئیس د ور د نورو مرستو د ویش ډاډ ورکوي او ژمنه یې وکړه چې مرستو کې به حقدار ته سپارل کیږي. په لوګر کې د ګدایګرو په نامه یعنی بېوزله بې سرپرسته خلکو ته چې موږ په هر ولایت کې 80 نفره تعداد لرو هغو ته توزیع کوو. یې توزیع لړۍ په همدغه رقم په ټولو ولایتو کې روانه ده. دا په ډیره شفافه توګه روانه ده. د دې دپاره یو ډیر اصولي طرز العمل د جمعیت هلال احمر د طرفه جوړ شوی دی چې دا خلک باید ډیر دقیق معلوم شي. دا ویلو ده چې سرې میاشتې ریاست دې ته ورته نورې مرستې هم لوګر کې پر بېوزلو او سوالګرو ویشلې دي.